كلا والقمر هیڅ کله نه، قسم دی په سپوږمۍ والليل إذ أدبر او په شپه باندې کله چې هغه راګرځي والصبح إذا أسفر او په سهار باندې کله چې رڼا کیږي إنها لإحدى الكبر دغه دوزخ هم له لویو شیانو څخه یو دی نذيرا للبشر د انسانانو لپاره ویرونکی لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر لتاس نه د هر هغه چا لپاره ویرونکی چې وړاندې تګ وغواړي یا بیرته پاتې کېدل وغواړي كل نفس بما كسبت رهينة هر څوک چې د خپلو کړنو په بدل کې ګرو دي إلا أصحاب اليمين د ښي لاس کسانو څخه پرته في جنات يتساءلون عن المجرمين چې په جنتونو کې به وي هلته به هغوی له مجرمانو څخه پوښتنه وکړي ما سلككم في سقر تاسې څه شي دوزخ ته بوتلی قالوا لم نكن من المصلين هغوی به ووایي موږ لمونځ کوونکو څخه نه وو ولم نكن نطعم المسكين او مسکین ته مو خواړه ورکول وكنا نخوض مع الخائضين او د حق پر خلاف خبرو جوړونکو سره په یو ځای کې موږ هم خبرې جوړولې وكنا نكذب بيوم الدين او د جزا ورځ مو دروغ ګڼله حتى أتانا اليقين تر دې پورې چې موږ له هغه باوري شي سره مخامخ شو فما تنفعهم شفاعة الشافعين په هغه وخت کې به د سپارښت کوونکو سپارښت د هغو هېڅ په درد ونه خوري فما لهم عن التذكرة معرضين نو په دغو خلکو څه شوي دي چې دوی له دې نصیحت نه مخ اړوي كأنهم حمر مستنفرة ګواکې دوی ځنګلي خره دي فرت من قسورة چې د زمري د ویرې وتښتېدل بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة بلکې له دوی نه هر یو خدا غواړي چې دغه په نوم پرانستي لیکونه ولېږل شي كلا بل لا يخافون الآخرة هیڅ کله نه اصلي خبره دا ده چې دوی له آخرت نه نه ویریږي كلا إنه تذكرة هیڅ کله نه دا خو یو نصیحت دی فمن شاء ذكره اوس چې د چا خوښه وي له ده څخه دې درس واخلي وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة او دوی به څه درس وانخلي مګر دا چې الله پاک همداسې وغواړي هغه د دې وړ دی چې ورڅخه ویره وشي او هغه د دې اهلیت لري چې پرهیزګارانو ته بخښنه وکړي